جرأت کار میکنیم تا دشمن را از پا در بیاوریم و برای حفاظت از نظام اسلامی آماده قربان نمودن جانهای خود هستیم ان شاء الله. مادي خدایانو ته موږ هیڅ کله سجده نه کوو. مادي خدایانو ته موږ هیڅ کله سجده نه کوو چې مو د تن رګونه څو د ژوندون وینه لري. محترمو وخت کم دی خو لیدلو مو ډېر خوشحاله یو. د ازادۍ رښتونی احساس کوو. الله تعالی د تاسو خدمتونه قبول کړي. یوه نقطه وایم چې تاسو د ولس د ساتنې او د خوشحالۍ دپاره روزل شوي، تاسو د ولس د ځورولو دپاره نه یې روزل شوي. دا نقطه باید په پام کې وساتئ چې تاسو باید ولس ته خوښي او امن ور وبخئ. تاسو په ولس کې ویره او خوف او طرحه خپره نه کړئ. الله تعالی دې تاسو ثبات او استقامت نصیب کړي. خدای تعالی دې موږ تاسو په هغه جهادي فکر باندې استقامت راکړي په کومو تر دې ځایه راورسېدلو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت ځای منتظرې مجاهد یم. موږ ټول افغانانو او ټول امت مسلمه ته دا پیغام ده چې انشاءالله موږ په هر حالت کې په اسانۍ، سختي، یخ، ګرمي، واوره، باران، په تکلیف، په هر حالت کې موږ تاسو د اسلامي او شرعي اصولو برابر په ساتونکي یو. تاسو زموږ سره په هر حالت کې همکار اوسئ. موږ چې څوک بدن کې یوه خطره ویني هم موږ به تاسو ټولو شرعي اصولو ساتونکي یو. د روسانو د وخت نه وروسته مونږ ژوندي تاریخونه یو. مونږ اردو وه، ملي اردو په نوم باندې وه، په ملت اردو نه وه. زمونږ خاط قطعات وو، ملي قطعات ورته وي خو د ملت قطعات نه وو. زمونږ ملي پولیس وو خو د ملت پولیس نه وو. پردي پولیس وو، پردي اردو وه او پردي قطعات وو. الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله چې د افغانستان غیور ملت هغې ته د مبارکي، تاسو ته د مبارکي چې موږ د خپلو قطعاتو خاوندان شو، فکري قطعاتو خاوندان شو، د خپلې اردو خاوندان شو، د خپل پولیس خاوندان شو چې هغه خپل ملت، د ملت خاوره، د ملت ارزښتونه، اسلامي نظام په خپلو وینو، په خپلو غیرت، په خپلو خولو باندې ساتي. تاسو ته د مبارکي. الله تعالی هم ټولو قربانۍ قبولې کړه.
ما نیروهای خاص امارت اسلامی با ملت رنجیده خود مژده امن و صلح هستیم ان شاء الله. जगड़े हम सियासत मैदान का चले गए, एहसास कुदरत इमारत